تاسو وګورئ په دنیا کې څوک هم د مرګ نه نشي بچ کېدلی د ملک الموت ورپسې څنګه راځي دغه رنګ دنیا کې څوک د بیمارۍ نه او د حوادثو نه بچ کېږي ته د الله سبحانه وتعالی د ترقد کې دته ګوري الله سبحانه وتعالی د نگرانی کوي الله داسې عظیم ذات دی چې الله رب العالمین باندې خطا نه راځي نسیان پې نه راځي لا یضل ربي ولا ینسى نه خطا کېږي نه ترې خبره هېرېږي لکه مثلا الله سبحانه وتعالی وایي زه به 10 کاله بعد راځید وژنم دغه شب قدر بازار کې د چهارشنبې په ورځ باندې 10 بجې داسې حادثه کې وي اوس داسې نه کېږي چې په دې اراده کې لم لیټ راشي الله د زیات په ځای باندې بکر او عبدالله مړ کړي او یا د اکسیډنټ په ځای باندې هغه په بله حادثه باندې مړ شي یا د ملک الموت نه په هغه کې داسې لږ غوندې دغه راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې ناست یو انصاري صحابي وفات کېدو نو په دې کې د ملک الموت یې ولیدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل والارفق فانه صاحبي ولې سړي سره نرمي وکړه دا زما ملګری دی گزاره ورسره وکړه هغه ورته وویلې چې وقر عینک یا محمد علیه الصلاة والسلام بل سترګې دې یخې ساته ولې قسم بالله واني اتصفح بوجوههم كل يوم 5 مرات حتى انا اعرفهم بصغيرهم وكبيرهم زه په شواروش کې د دوی 15 کرتې مخونه ګورم چې دا پلانې ستا ته په کور کې ننوځي راوځي ملک الموت ته ګوري ستا چیکینګ کوي ستا مخ داسې اړې رړې ستا ریکارډ ګوري ستا ډیټا ګوري چې د څومره قدمونه واغستل څومره پاتې شو څومره ساګانې څومره خوراک یې وکړو وایي قسم په الله زه داسې پېژنم د دوی مشران او کشران د دوی پلرونه او زامن چې دومره دوی یو بل نه پېژني ته خپل زوی دومره نه پېژنې خپل ورور دومره نه پېژنې کله نه کله د سره ملاقات شو بیا دې زمانه کې او ملک الموت بار بار ګوري په شواروس کې 15 کراتې د دې وجه نه د خپل ځان کاته سپکول په دنیا کې څومره چې د غیر الله یقین د ځان سره قبر ته ډیر ویوړو څومره چې د قسم د کاته درنه او امر باندې احتساب هغه درونی عبد الله ابن عباس رضی الله فرمایي دی وایي یو دوه کسان وفات شو التقى مؤمنان على باب الجنه د جنت په دروازه باندې په علین باندې دوه مؤمنان میلاو شو مؤمن غنی و مؤمن فقیر دا یو مالدار او دا بل غریب نو فادخل الفقير وحبس الغني دا فقیر چې نو دا دی علین ته دی د جنت چې کوم فارق دی هغه ته علین وي د دې برزخ په حالت کې د جنت ته داخلي مخ کې اوسې دی قرآن دا غي علین په نوم باندې ذکر کړي احادیث کې دا غي تفصیل نه نو دا کوم چې نیکماله غریب مالدار غریب امید دا ور داخل شو او دا کوم چې مالدار نو دا ایثار کړی شو روسه زمانه کې به دا مالدار ور داخل شو نو دی غریب سره ملاو شو هغه ویل چې ما تا خو دوړه په دغه دروازه باندې داخلېدل نو زیرا داخل کوم ته زمانه ایثار کړلې و زما خو پتا ګمان نه لري چې تی بل طرف ته بوتلې یعنی ور طرف ته هغه ویلې چې ما سره حساب وکړ زما په حلال مال باندې هغه مال چې ما پکې د بندگانو حقوق مدا کړی د الله حقونه مدا کړی وای قسم بالله زمانہ په احتساب کې زما سره چې حساب کوم ملائکه زمانہ پکې دومره خلو وید الله کدی ته زرو خان راغلی او جل وهلی هغه مبتنا ماړه واپس شوی وي نو ته وګوره هغه څوک چې هغه په دې محلال مال کې د الله او د بندگانو حق مدا کړی دا سره د احتساب کیږي نو هغه څوک چې د حقوق ضایع کړي او دې باندې دوکه نشي کېږي چې دا ډېر انسانان دي او ډېر خلک دي او دې کا ځای کوم باندې کتل کېږي اوس کو نمبر او پکې کله راځي او دا دومره انسانان چې پکې ورته زی ول عیاذ بالله نو زده پکې راشم نه نه دا خبر اخرت کې نه چلیږي دا خبره یاد ساته دنیا کې دا قانون دی چې اذا عمت البلوى خفت کله چې مصیبت عام شي په دنیا کې هغه اساني کې د انسانانو فطرت داري او اخرت کې دا قاعده نه چلیږي اخرت کې د سینې کېږي چې ورته ولا عیاذ بالله د دیو ګوانډي لار شي د دیو تربور لار شي د دیو دشمن لار شي او دې کور کې پروت یو غم پروت یو دې ځان لړخ کې چې مړه فلانې هم پکې راغلي دي چې دې پکې دې زدم پکې ما نه نه دا خبره ته نه چلیږي ځکه پاګې صبر نه کیږي دا غي باندې برداشت نه کیږي الته څوک د چا ذمہواری نشي غسرې الته زوی چې کوم د پلار په ځای پلار د زوی په ځای باندې سینن شي ډبولې الته تربور د تربور په ځای باندې مرګره د مرګري په ځای باندې د ذمہواری نشي غسرې یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه درچه بڑے ناشنا حالت یې دنیا کې د مثال دی لکه مثلا دو کسان په ماشين باندې ولګيږي په مرمۍ باندې او د دوړه زحمت پراتی
نو دې ځای کې هر یو په خپل درد باندې په خپل هغه چې کوم درد ورته محسوسېږي په هغې باندې بل ملګري نه خبر نه که دوه رشته داران هغه د یو بل نه خبر نه دغه مثال دی. نو عمر رضی الله فضیل ابن زید الرقاشي ته ویلي وللا یلهینک الناس عن ذات نفسک تا دې خلک دې د خپل ځان نه غافل نه کړي. دا ډېره ناشنا خبره کړې ده، دې ته تاسو توجه کوئ. ډېره عجیبه خبره کړې ده چې د ځان د احتساب په باره کې ولا یلهینک الناس عن ذات نفسک فإن الامر یخلص الیک دونهم. د دې پښتو کې مقصد دا دی، سلیس او ساده پښتو کې یعنې داسې وکړه چې په دنیا کې الله رب العالمین فقط زه پیدا کړی یم، بس هېڅ څوک هم نشته دی په دنیا کې، نه زما رور پیدا کړی، نه تربور پیدا کړی، نه زما ګاونډي، نه هغه پلانکي خان، بس صرف زه راوستی یم تنې تنها. د جنت او د جهنم، دا د اور، دا د برزخ، دا د زنکدن، دا د قبر، دا ټول احوال به صرف ما سره ټچ دي، صرف زه به پرې ورځم، صرف دا معامله به زما سره کېږي. نو که جنت ته ځم هم صرف زه به ځمه، والعیاذ بالله که اور ته به ځم نو صرف زه به ځم، هېڅوک به هم نه ځي، ځکه چې دلته معامله ځان له په خپل سر باندې دی. ده په دې باب کې ګوره دوکه نه شي، ګڼه دې دوکه نه کي، د خلکو چې کوم د جمع غفیر دي تا دوکه نه کي، په دې باندې ځان له تسلي او دلاسه ور نه کېږي. ډېر ګڼ خلک دي مړه چې دا دومره پکې ځي، زه به هم پکې ځم. نه فإن الامر يخلص إليك دونهم ولا تقطع النهار بكيت وكيت فإنه محفوظ ما قلتهم. دا ته چې کوم څه وې که نه دا ټول ریکارډ کېږي، او دا خبره دی جدید ریسرچ کې ثابته شوې ده. انسان چې کومې خبرې کوي که نه د هغه سکین او د هغه پوستکی بیرته راجذب کوي، بیرته په ده کې چې کوم دی دغه کېږي، انوال کېږي. د دې وجې نه تاسو وګورئ یو سړی چې غوسه شي چاته کنځلې کړي نو لاول د ده د مرۍ رګونه پړسېږي، لاول د ده بلډ پریشر های کېږي. او قرآن هم دا خبره ذکر کړې چې د دوی سرمنې به موږ په دې باندې ګواه کړو. نو دا ده چې د خپل ځان احتساب کول.